که څوم په دنیا کې دی داسې و چې د بابا او د ادې ډېر خیال نه ساتئ، که څوم په دنیا کې بابا او ادې دی عاق بللی و شړلی ولو. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي که یو سړی راولاړ سو پس له مرګه د خپل بابا یا ادې، بابا چې دی هغه پوره وړی و، د بابا پورې ادا کړ، بابا د چا سره وعده کړې وه، وعده یې ورپوره کړه، بابا یو قسم کړی و، قسم یې ورپوره کوي، او بیا راولاړ سو د خپل بابا او ادې ښکنځلې نه دي په چا، د خپل بابا او ادې په چا باندې ونه ښکنځل. څه معنا دا د بل بابا او ادې نه دي ښکنځلې، نو چې دا هغه ونه ښکنځل نو بیا د بابا او ادې هم څوک نه ښکنځي، نو چې دی راولاړ شي د بل چا بابا او ادې وښکنځي نو هغه په بدله کې د هغه ورته وایي ستا مور یا ستا پلانی بابا پلانی. صحیح شو؟ دا کار یې وکړئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که په ژوند کې بابا او ادې له ده ناراضه وو، پس له مرګه الله پاک دی ولیکي چې دی د بابا او د ادې فرمانبرداره ده. پوه شواست؟ که یو سړی راولاړ سلو د بابا او د ادې له مرګه بعد دی و فرمانبرداره د بابا او د ادې په ژوند کې د الله په دربار کې لیکلي وو، خو چې بابا او ادې مړه سلو هغه قول کړی و، قول یې ورپر ځای نه کوي، وعده یې د چا سره کړې وه د ده په وسه پړه وعده یې ور ځای نه کړله، قسم یې کړی ولو قسم یې مطلب ورپره نه کوي، او بیا داسې راولاړ سو د بل چا بابا او ادې ته ښکنځا وکړله، هغه د ده بابا او ادې وښکنځل، هغه په قبر کې دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي په ژوند کې خدای د بابا او د ادې فرمانبرداره لیکلی و، اوس پس له مرګه الله پاک په خپل دربار کې دی عاق ولیکي، لکه بابا او ادې چې خپل اولاد پسې واخیا و ځینې ناراضه سي. پیغمبر علیه السلام فرمایي پس له مرګه بیا دا بابا او ادې له دې خپل اولاد ناراضه په دا شکل جوړیږي. پوه شواست؟ یو شکل پوره کېده. که څوم په دنیا کې دی داسې و چې د بابا او د ادې ډېر خیال نه ساتئ، که څوم په دنیا کې بابا او ادې دی عاق بللی و شړلی ولو، خو دغه کارونه چې وکړي د الله په دربار کې دی ولیکل چې دا چې دی دا هغه سړی دی چې د الله په دربار کې د بابا او د ادې سره ښه کړي دي، او که په ژوند کې ښه ورسره کړي و پس له مرګه دا خبرې پر ځای نه کړلې بیا د الله په دربار کې ولیکل زه د بابا او د ادې نافرمانه دی.